بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د بزګرانو د ښې روزنې لپاره یې په ټولو ولسوالیو کې د غنم او جوارو بېلګیزې ټوټې کرلي. دوی زیاتوي موخه یې د بزګرۍ په برخه کې د لګښتونو کموالی او د زیات حاصل ترلاسه کول دي. د میدان وردګو ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د دغه ولایت د شرکتونو له مسؤلینو سره په اصلاحي ناسته کې له هغوی غوښتي چې خپل معاملات د حنفي فقې له حکمونو سره سم پر مخ یوسي. محتسبینو ټینګار کړی چې د یاد ریاست د قانون مطابق د خپل مال زکات او عشر په خپل وخت ادا کړل شي او دغه راز یې له سود، احتکار، چل او فریب څخه د ځان ساتنې جدي سپارښتنې کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر کړی. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ یا احمد تکل وایي چې افغان پلاوی به د تهران د خبرو اترو فورم کې د ګډون سربیره له خپل ایراني سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د ښاغلي تکل په وینا په دغه پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظري هم شامل دی. د اقتصاد وزیر او د بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د مرستو د جلب او جذب کمیټې رئیس قاری دین محمد حنیف د خیریه بنسټونو له مسؤلینو سره په یوه ګډه غونډه کې د بیرته راستنه شویو افغان کورنیو سره د دوامدارې همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د خیریه بنسټونو مسؤلینو ژمنه وکړه چې له راستنه شویو کورنیو سره به د بیړنیو مرستو ترڅنګ په هر اړخیز ډول همکارۍ ته دوام ورکړي. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې کرملن ماڼۍ ویلي که د کیف او مسکو پلاوي ځانګړو هوکړو ته ورسیږي نو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د لیدنې امکان شته. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د روسیې او اوکراین د مذاکراتو په اړه ویلي چې د دواړو هیوادونو پلاوي د اوربند د شرایطو لیست تبادلې پر سر هوکړې ته رسیدلي.